سلامونه ماشومانو! د دوهم پړاو 10م درس تمرین ته ښه راغلاست. لومړی تمرین: د افغانیو بانکنوټونه. لومړۍ پوښتنه: محمده، که زه تاته د 100 افغانیو بانکنوټ وښیم، نو ته به یې څنګه پیژنې؟ آفرین! د 100 افغانیو بانکنوټ سور رنګ لري. په پښتو او انګلیسي 100 پر نوشته دي. د افغانستان بانک لوګو او د افغانستان د مشهورو ځایونو انځورونه ورباندې لیدل کېږي. دوهمه پوښتنه: پاکیزه به راته ووایي د 500 افغانیو بانکنوټ کوم رنګ لري؟ ډېر ښه، د 500 افغانیو بانکنوټ شین آبي رنګ لري. درېیمه پوښتنه: یوسف به ووایي د افغانیو په بانکنوټونو کې کومې شمېرې عامې دي؟ ډېر ښه، د 5، 10، 20، 50، 100، 500 او 1000 افغانۍ. دوهم تمرین: د کاناډایي ډالرو بانکنوټونه. لومړۍ پوښتنه: اتل جانه، که زه تاته د 5 ډالرو بانکنوټ وښیم، نو ته به یې څنګه پیژنې؟ ډېر ښه، د 5 ډالرو بانکنوټ خام شین رنګ لري. دوهمه پوښتنه: تهمینې جانې، د 100 ډالرو بانکنوټ کوم رنګ لري؟ آفرین! د 100 ډالرو بانکنوټ زرغون رنګ لري. درېیمه پوښتنه: لیمې جانې، د ډالرو په بانکنوټونو کې کومې شمېرې عامې دي؟ ډېر ښه، 5، 10، 20، 50 او 100 ډالر. د خدای په امان.